انجینر صاحب امین الله ظریف چې په متحده عربي اماراتو کې د ختیځو ولایتونو مشري په غاړه لري، ورته په خورا درنښت په دې شعر بلنه ورکوم چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي، مشرقي په خپل غیږه کې ډېر ښکلي او پیاوړي اتلان روزلي دي. ښاغلی انجینر صاحب امین الله ظریف. ورونو خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تیر کال په څیر په متحده عربي اماراتو کې د نارنج ګل په سلنۍ مشاعره دودیزه مشاعره یو ځل بیا په متحده عرب اماراتو کې د میشت افغانانو په ګډون په اتفاق او اتحاد سره لمانځو. ورونو اجازه راکړئ چې په متحده عرب اماراتو کې د لومړي ځل دپاره د دغې مشاعرې دپاره موږ سره فرهنګ پالو مشرانو چې د هغه جملې څخه حاجي صاحب حبیب امانزاده دی هلې ځلې کړي دي، نورو مشرانو هلې ځلې کړي دي، له دوی څخه په درناوي مننه وکړم. همدارنګه د متحده عرب اماراتو د حکومت او د متحده عرب اماراتو د حکومت د مشرتابه د د حکومت او د متحده عرب اماراتو د لرغوني تاریخي ولس عربانو ورونو څخه مننه کوم چې موږ ته په متحده عرب اماراتو کې د 4 لکو په شاوخوا کې افغانانو او پښتنو ته ځای راکړی دی او موږ ته د کار او معیشت زمینه برابره کړې ده او په ډېر پراخ زړه او په حسن نیت او سلوک سره زموږ د قومونو او ولسونو سره ژوند کړی دی. ورونو تاسو ته به په یاد وي چې د نن شپږ اووه میاشتې مخکې زه تاسو ته د یو بل غټ ویاړ مبارکي درکوم، هغه دا چې په متحده عرب اماراتو کې د میشتو فرهنګ پالو افغانانو په هلو ځلو باندې اوس د متحده عرب اماراتو حکومت زموږ او ستاسو ګرځنده تلیفونونو ته په پښتو ژبه میسیج یا پیغام را لیږي. ورونو د نارنج ګل په سرنۍ مشاعره مو په دې موخه په متحده عرب اماراتو کې جوړه کړې ده چې تر څو په متحده عربي اماراتو کې میشت افغانان ځوانان واړه نسلونه زموږ او ستاسې د فرهنګ کلتور عنعنات ثقافت د ژبې وطن پالنې سره عادت شي او هغه د مسافرۍ ژوند چې د مختلفو قومونو او فرهنګونو سره دي د هغې تر تاثیر لاندې رانشي او د خپل فرهنګ او کلتور ته یې مخه شي. ورونو په آخر کې تاسو ټولو ته هوسا ژوند غواړم، ستاسو د لا بریالیتوبونو په هیله او خوشحاله شېبې ولرئ. خدای دې وکړي چې دغه وړه هڅه چې مونږ فرهنګي یا کلتوري هڅه کړې ده ستاسو د پام وړ وګرځي. ومن الله فی توفیق. په درناوي ستاسو توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم چې دا خبرې ډېرې محدودې وي تر څو محترم مشاعرانو ته وخت ویري کړو چې دوی خپله مشاعرې ته دوام ورکړي. د محترم انجینر صاحب امین نه، د حاجي صاحب عبدالصمد نه او د ټولو د الین میشتو افغانان نه چې واقعا ایمو په اماراتو کې د افغانانو شاملې دي ویاړ